السلام علیکم ملګرو، تاسو د مولانا صاحب دا ویډیو را سره وګورئ. ډېر ښکلی بیان یې کړی دی. نن سبا هر سړی پیسې دا خوښوي، دې باره کې د مولانا صاحب بیان کړی، تاسو وګورئ. سوچ کو کنه که موږ سره مال او دولت ډیر نو موږ په راحت باندې جیداد وډيري نو موږ په راحت باندې پیسې را سره ډیر سره سپین را سره ډیر ښه ګاډي را سره خلیباس مغستین دې څه مطلب شو اخو کورونه می خپل پلاټونه می خو بانک بیلانس می دا هر انسان سوچ دا دی چې زه به خوشاله یم خو حقیقت دا دی چې څومره داسې څیزونه سیوا کیږي د الله د احسانات دومره سړی ته غمونه هغه سیوا کیږي هغه څنګه هغه داسې چې یو انسان هغه سره زرم پیدا کړل سپین زرم پیدا کړل جیدادونه پلاټونه بانک بیلانس هر څه برابر خو د دې باوجود به د غم د ټول نه سیوي د ټینشن د ټول نه سیوي دته به تکلیف د ټول نه زیات زر رسی دی په معمولی خبره په ټینشن کې هغه څنګه هغه وجه دا ده چې دی وایي چې د مال او دولت ارڅ په ډیر شماوي چې په دې باندې بزه خشمه او دې طرف ته خیال نه و چې زما ژوندۍ وته کم دلته نو به خبره خو شوي مال او دولت خو ډیر شو او ژوندۍ هغه کم ده یو سړی و چې ما سره دومره مال او دولت چې زما د 500 کالو د پاره به کافي شي په دې بل طرف ته سوچو چې د ارڅ خو را سره د 500 کاله پاتې کیږي بسو شپېتاونه د اخوا مشکله ده کپری دي یا زیات او یو اتیاونه د اخوا نه پری دي نو غم سیوا شو که کم شو سیوا شو دونه مال دولت می جمع کو دی دا بوز دا برنه پاتې کیږي او زه زم سیوا شو غم که کم شو الله جل شانه فرمایي مل حیات الدنیا الا متاع الغرور د دنیا د ژوندۍ او د دې اساس سامان دا ګور انسان دوکه کوي یاد ساتي حضرت سعید ابن جبیر رحمت الله علیه فرمایي چې ګوره دنیا دوکه ده او د الله چا د پاره دوکه ده کم سړی چې دنیا ته متوجي شو آخرت پوری دي او کم سړی چې په خپل دنیا باندې آخرت ګټي دا د ټول نه بهترین انسان دی په مقتض مکوان چې دنیا ګټي د دې لپاره چې زما آخرت بهتر شي دا مطلب نه سړی په تاریخ دنیا شي او دنیا به فری دي بس په صحت دا څنګه ده اصل مسله دا ده یا ربنا آتنا فی الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه خدای دنیا را لږه راکې چې زما آخرت